بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې نن 201 نشست او ناسته ده، او په دې کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې او ډېر اهم سوال دی د زکات په باره کې، چې انسان سره نصاب وي په پیسو کې، یعنې دومره پیسې ورسره وي چې هغه نصاب ته رسي، نو په دې چې کال تیر شي دی به زکات ورکوي. خو که چېرته د کال په منځ کې د سرو زرو یا د سپینو زرو قیمت زیات شي، نو بیا خو نصاب کم شو، هغه نصاب ته پیسې ونه رسېدي کم کې چې زکات ورکول دي، نو دی به اوس دا کال حسابول پوره کوي که نه دغه ځي کې هغه حساب ختم شو، اوس بیا انتظار کوي چې نصاب پوره شي. جواب د دې مسلې اول خو دا یاد ساتل پکار دي چې کله هم مال نصاب ته ورسي، ستا سره نقدي پیسې دي هغه نصاب ته ورسي، نو بیا به په دې باندې کال تېرېږي په دې نصاب، او چې پوره کال کې دا نصاب تا سره پوره وي. اوس د نصاب باندې زیاتېږي هغه څه خبره نه ده، خو چې نصاب تا سره وي نو ته به د هغې نه پیسې ورکوې، هغې نه به زکات ورکوې. نصاب چې په سپینو زرو کې دا تفصیل موږ ذکر کړی، هغې له بیا نه ځو. 595 ګرامه د سپینو زرو، 595 ګرام دا نصاب په سپینو زرو کې دی، او په سرو زرو کې 85 ګرامه دی چې هغه د 7 تولو خواوشا کې جوړیږي. خاطه به پکې ګوري چې د غریب دپاره کم فایده مند دی، او حالاتو ته به ګوري. کله انسان نصاب په سپینو زرو حسابوي او کله په سرو زرو. د دې ما خپل ځای کې تفصیل ذکر کړی. اوس یو انسان د مثال در کوم هسې هغه خپل نصاب حساب کړی دی په سپینو زرو باندې. سپینو زرو باندې اکثر علما وایي ولې؟ ځکه چې سپینو زرو کې نصاب کم دی، نو د غریب پکې فایده ده. سپین زر ارزان دي که نه، سره زر ګران دي، نو د سپینو زرو دا نصاب انسان سره زر برابریږي، نو په دې کې د غریب فایده ده، غریب ته به زکات میلاوي. اوس یو سړی دی د هغه سره نصاب دی د سپینو زرو برابر، صحیح شو؟ او موږ به دا ووایو هسې مثال دپاره وایم چې ګرام په 20 روپۍ کزه په 20 ریاله شو، یو ګرام په 20 ریاله، 595 ګرام 595 ګرامه چې په 20 کې نو تقریبا 11,900 ته جوړېږي، 11,900. اوس د دې کس سره دي موږ به وایو چې ده سره دي 14,000 روپۍ. نصاب ورسره شتي که نشتي؟ نصاب ورسره شتي، ځکه چې نصاب د 11,900 او ده سره دي 14,000. د کال په منځ کې د سپینو زرو ریټ اوچت شو، نو ریټ اوچت شو موږ به وایو چې د 100 نه 13 شو، د 100 نه 13 شو، نو 595 چې ضرب کې به 13 شو کې نو تقریبا 19,000 ته جوړېږي، 19,000. نو اوس د سره نصاب شتي که نشتی؟ په دې کې ته شک یې چې نصاب شتي که نشته؟ نصاب ختم شو، نصاب د کال په منځ کې ختم شو، نو د هغه حساب هم ختم شو. اوس به دې انتظار کوي که چېرته بیا د ده سره نصاب برابر شو چې هغه 19,000 دی، نو دی به د هغه ځای نه بیا حساب شروع کوي د نوي کال.
هغه زوړ حساب چې دی هغه لاړ ختم شو. ډېره اهمه مسله ده ځکه چې د سرو زرو د سپینو زرو ریټ بدلیږي را بدلیږي. کله د انسان سره ګوره پیسې د یو نصاب ته نه رسي او هغه نصاب ته نه رسي ریټ را کم شي هغه د سره چې کم وي هغه نصاب شي بیا به د حساب شروع کوي. او کله ریټ زیات شي چې ریټ زیات شو د ده سره چې کمې پیسې وي هغه نصاب و اوس نه دی. پوه نه شوی په دې مسله. ما خپل پوره کوشش وکړو پوهېده نه پوهېده دا اوس ستاسو کار ده. نو دا مسله انسان ته راپېښېدی شي او هغه مسله ده چې د هر چا سره تعلق ساتي هر چا سره تعلق ساتي. داسې یو په دې امت کې یو خاص ټولګی نه دی چې د هغوی دپاره دا مسله ده یا د عربو دپاره ده یا صرف عجمو دپاره ده د هر چا دپاره ده. نصاب د کال په منځ کې کم شي نو څه به کېږي د څه د لاسه کم شو موږ به ټول تفصیل ذکر کو والله اعلم. دا یو ورور سوال وختي وکړو نږدې وخت کې وی موږ دا سپوږمۍ ولیده دې میاشتې نو یو ملګري بیا دغه ټیم کې دعاګانې شروع کړې او دعاګانې غوښتې نو هغوی بیا سوال وکړو رابطه یې وکړه تپوس یې وکړو دا سوال ډېر فایدهمند دی چې ملک کې داسې کېږي چې کله سپوږمۍ ولیدی شي د میاشتې نو بعض خو ته ښه برابر کیني او د سپوږمۍ ته ګوري او لاسونه اوچت کړي او دعاګانې غواړي او دا کېږي هلته چې دا شتي که نه نو جواب د دې مسلې یاد کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نه په دې کې خاص ذکر نقل دی فقط. او زمونږ کار څه دی الله وی لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله او د الله د رسول نه به نه مخکې کېږي. زمونږ کار صرف تابعداري کول دی اتباع ابتداع نه د ځان نه نوي سره ویسته زمونږ کار نه دی. زمونږ کار دی تابعداري. وجه دا ده چې دا دین الله موږ ته پوره رالیږلی دی داسې نه دي ویلي چې دې کې څه پاتې دي هغه ټانکې مانکې پکې تاسو ولګوئ داسې موږ ته نه دي ویلي خو داسې ویلي چې پوره دین مې درلیږلی دی او تاسو ته نور څه اختیار نشته صرف یوه لار ده هغه د تابعدارۍ لار. رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله سپوږمۍ ولیده نوي میاشت به راښکاره شوه نو هغه به یو دعا یو ذکر وي الله اکبر بعضو کې سره الله اکبر مخکې راځي اللهم اهله علینا بالیمن والایمان او په بعضو روایتو کې راځي بالامن والامان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. دا ذکر به رسول وسلم او دا دعا به یې غوښته چې الله دا میاشت زموږ دپاره د امن میاشت وګرځوه او د ایمان چې زموږ ایمان پکې سلامتي زموږ اسلام پکې برابري موږ پکې په سلامتیا سره. اوس د دې نه اخوا سپوږمۍ ته کېناسته میاشت ته کېناسته هغې ته دې مخ کړی او لاسونه دې اوچت کړي او اوږدې اوږدې دعاګانې غواړي دا د رسول وسلم نه نه نقل. دا مسله یاده کوي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه دي نقل او ټول خیر د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې دی او ټول شر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري نه کولو کې دی. دې ته اوس خیر نشي ویلی یو سړی راشي ما ته وایي چې خیر ده خو ناست ځان له دعا غواړي نه خیر نه دی که چې دا که خیر وی نو بیا به د دې بیان رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته کړی او که خیر وی نو صحابه کرام او د دین دا مشران هغه به ورته زموږ نه مخکې شوي ځکه چې خیر هغوی زموږ نه زیات پېژندو نو چې اوس موږ یو کار نوی راویستو هغې ته خیر وایو دا د کوم ځای خیر شو بیا نو دغه ټیم کې هغه اذکار او دعاګانې غوښتی شي چې کومې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي فقط او هغې سره د دې ذکر سره هم ګوره لاس اوچتول نشتي چې ته باقاعده میاشت ته ګورې او اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلام نه نشتي. نو بل کس به دلته هم وایي چې لاس اوچتولو کې څه دي زه هم دا وایم چې لاس اوچتول ښه کار دی خو په هغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښته
غوښته که نه یې غوښته او هغه ته هم پته ده چې لاس اوچتولو کې عاجزي ډېره ده هغه ته پته وه که نه او بیا هم لاس نه دي اوچت کړي نو ما ورته څنګه د هغه نه مخکې کېږو مکمل تابعداري د هغه دا ده چې ته دعا وغواړه بغیر د لاس اوچتولو نه فقط د دې نه اخوا نور څه نشتي والله اعلم. ها دی ورور سوال کړی دی وی یو ډاکټر په داسې اسپتال کې کار کوي چې هغه اسپتال د انشورنس د کمپنۍ نو د دې دا کار دلته جایز دی او که نه لکه اسپتال پوره د انشورنس د کمپنۍ دی او دا مسله معلومه ده چې اسلام کې د انشورنس نشتی وجه دا ده چې دې کې زیاتې دی د یو طرف سره او رب العالمین زیاتې نه خوښوي د چا سره چې انشورنس کې لازم زیاتې دی یا خو هغه کمپنۍ سره زیاتې دی یا چا چې انشورنس کړی د هغه سره زیاتې دی که هغه هر قسم انشورنس وي که زه د میاشتې مثال کې 2000 ریاله ورکوم د کال یا 1500 ریاله ورکوم کیدای شي زما ونه لګي 2000 زه د 2000 زما ضرورت رانشي خو زما نه لاړې ټولې او کیدای شي ضرورت د 10,000 راشي د 20,000 راشي د 1,00,000 راشي نو ما خو دغه ورکړي نه دي دا کمپنۍ والا په څه لګوي د هغوی سره زیاتی شو نو الله رب العزت غواړي چې نه زما سره زیاتی وشي نه د بل سره زیاتی وشي او لا ضرر ولا ضرار دا شریعت کې قانون دی نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي اوس کوم خلک چې د اسلام په ښایست نه دي خبر او د اسلام نه خبر نه دي راشي اعتراض وکړي نو انشورنس کې څه دي او جدي کې خو خیر دی او دا خو ډېره اسانتیا شوه دا دومره کم سړی چې اعتراض کوي د اسلام په دې حکم باندې دا دومره کم عقل انسان دی چې ده ته د خپلې فایدې او د نقصان هم پته نشته دی ما ته وایي دې کې خیر دی څه چې خیر پکې دی تا چې دا دومره پیسې ورکړي دا لازم تا نه لګي وایي نه ما نه خو نه لګي نو دا تا سره زیاتی ونه شو نو دا دومره کم عقل دی چې خپل تاوان باندې هم نه دی پوه چې زما سره څومره تاوان کېږي زما نه څومره تاوان وشو بیا ته حساب وکړه د هر شي د انشورنس حساب وکړه چې څومره پیسې تا نه هسې واخیستی شوې بیا دې بل طرف ته وګوره د هغه سره څومره زیاتی کېږي د 1,000 روپو په مقابله کې هغه تا له 1,00,000 روپۍ درکوي 50,000 روپۍ درکوي 6,000 روپۍ درکوي ولې د هغه نه دا مال اخیستی کېږي نو په شریعت کې زمونږ خیر د دنیا او خیر د آخرت پروت دی ښه اوس دا ډاکټر دی په داسې اسپتال کې کار کوي چې هغه اسپتال د انشورنس د کمپنۍ دی دا کار جایز دی او که نه الجواب دا کار بالکل جایز دی د ډاکټر په داسې اسپتال کې ډاکټري کول جایز دي د دوو خبرو د لاسه یو دا ده ګوره جایز دی یو مسلمان لره چې هغه کاروبارو کې او کارو کې د هغه چا سره چې هغه سودخور دی چې د ده دا کار روایي چې د ده دا کار صحیح دا روایي شرط پکې دا دی لکه د رسول صلی الله علیه وسلم تجارت او معامله د یهودو سره وه د بعضو صحابه کرامو نه ثابت دی هغوی مزدوري کړې د یهودو سره او یهودیان مشهور به څه هغوی به سود خوړو دا مشهوره مسله وه د هغوی چې هغوی به سود خوړو لکه امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی د کعب بن عجره رضی الله عنه هغه وایي زه رالم په رسول صلی الله علیه وسلم پسې فرأیته متغیره چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالم نو د مخ مبارک دا رنګ بدل شوی وی ما ورته چې زما پلار دی په تا قرباني ما لي اراک متغیره ما ستاسو دا رنګ چې دی د مخ ده ما ته بدل ښکاري وی راته وي چې د 3 ورځو نه چې د ژوندي انسان خېټې ته څه دي زما خېټې ته نه دي تللي نو وی زه لاړم د هغه ځای نه او په سوچ کې او فکر کوم د ځان له غریب کعب بن عجره رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې نه و چې مالدار نو وی زه لاړم اوس روان یم په دغه سوچ کې چې ومې وکتو نو یو یهودی لګیا دی په خپل اوښ باندې اوبه څکي اوبو ته یې ودرولی او د اوبه به د راویستې د کوهي نه نو یې ما ورته وایي چې دا کار به دله زه وکړم
نو هغه راته وایي چې په هره بوقه باندې چې تی راوباسي تاله به کجوره درکو. دا په وخت کې مزدوري اکثر دقه وه چې هغه به بلکې هغه وخت نه نږدې وخته پورې زمونږ د خپلو مشرانو نه خبرې اورېدلي چې موږ به سامانونه اخیستو خرڅول په جوارو په غنمو، جوار به م ورکول، غنم به م ورکول، د هغې به بدل کې موږ یو شی او بل شی اخیستو. نو دا نغد روپۍ چې استعمالیږي دا اوس دې زمانه کې دا خبره سټارټه شوې ده ډېره، دا نه یم چې نه وه، خو دې زمانه کې تقریبا هغه خوراک باندې چې به یو شی بل شی اخیستو هغه تقریبا ورک شوي دي. که یې چېرته بعضو علاقو کې بعضو ملکونو کې نشم ویلی، نور اکثر هغه طریقې نشتي. نو بیا یو څو کجورې مې جمع کړې، فاتیت به النبي صلی الله علیه وسلم، امې رسول وسلم له راوړي. وی راته وی چې من این لک یا کعب، دا تا د کوم ځای نه راوړي؟ وی ما ورته خپله خبره ټوله وکړه. او بیا وی رسول وسلم ما ته وی چې کعب ته په ما ډېر مینې؟ ما چې او یا رسول الله ډېر محبت کوم تا سره. نو بیا راته وی چې ما سره چې څوک محبت کوي په هغه باندې امتحانونه او سختې راځي، نو ځان ورته تیار ساته. الغرض زمونږ مقصدي خبره دي کې څه وه؟ یهودو سره مزدوري وکړه او یهودیان څه دي؟ سودخور دي. بل پې مې یو دلیل واله، علي رضی الله عنه روایت ته ما د هغه په سیرت کې ذکر کړی مو، امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی. هغوی یو ورځ زه د رسول صلی وسلم د کور نه راووتم او د جمعې ورځ وه ډېر یخ، نو یو سرمن را سره وه چې هغه رنګ کړی شوی و او هغه مې په ځان باندې راواچول او بیا مې په دې منځ کې په څه شي باندې وتړله او ډېره په زور مې وتړله په دې خېټه کې، ځکه چې و اني لشدید الجوع، په ما لوږه وه خو سمه لوږه. او که د رسول وسلم کور کې څه ما به ترې خوړلي وو، خو هلته ما څه ونه موندو. نو بهر ته ووتم، ما چې ځان له به څه خوراک را پیدا کړم. فمررت بیهودي، یهودی مې ولیدو، نو هغه لګیا دی په دې خپل پټي کې او اوبه راوباسي د دې کوهي نه. نو زه ورته ورښکاره شوم دې پټي ته، دې باغ ته. وی راته وی چې ما لکه یا عربي، بانډچي ته دلته څه کوي؟ بانډچي ورته ولې ووي؟ دا سرمن په ځان راچولو، وی نه پېژندو. بانډچي وی ته دلته څه کوي؟ که راځې او را سره مرسته کوې نو د هره بوقه چې راوباسي نو کجوره به درله درکو. وی ما ورته چې صحیح ده. وی دروازې کولاو کړه، زه ورننوتم او بس پړی مړی هر سره راکړو. نو چې ما به بوقه راوویستو نو هغه به کجوره راکړه، تر دې چې زما دا ورغوي او چونګ دا د کجورو ډک شو. نو ما ورته چې بس نور نه کوم، دغه زما پوره ده. فاکلتها، نو ما هغه کجورې وخوړې او اوبه مې پسې وڅکي. مقصدي خبره دلته زموږ څه ده؟ یهودي سره کار وکړو او یهود سودخور دي. بله مسله هسې ضمني پکې راله یا ضمنن راله چې مزدوري کول، کار کسب کول، دا د درنو خلکو د دیندارو خلکو شان دی. چاته لاس نیوه، د خلکو نه سوالونه کول، فریادونه کول، دا د اوچتو خلکو نښه نه ده. نو ځکه کار کسب په دې به چېرته ځان کمزوری نه ګڼي چې یاره زه مزدوري کوم او زه پلانی کار کوم. زه الله موږ د رسول وسلم د صحابه کرامو نه څه اوچت خلک نه یو، که انبیاو مزدوریانې کړي دي او د نارینه د ذمواري د الله نه بعد چې دی بچول او هغه څوک چې د ده په غاړې ذمواري د هغوی د رزق را پیدا کړي، د نارینهو ذمواري ده. د ده سره دا مزه کوي، ګوره خوند ورسره کوي. کار کسب دا خوند کوي. که سړی ډېر هم غریب وي که نه او د ورځې یو روپۍ دوه ځان له را پیدا کوي، نو په دې باندې ده ډېر مزېدار ښکاري، ډېر ښه پې ښکاري. خو چې پروت وي په کور کې او صرف په یو کوڅه وځي او په بله راځي او موږ پلانې او موږ علانې او حالات یې ټول ګډوډي. اوس که داسې چې
جیدات ډېري مالدارې هر څه برابري وایي دي چې موږ پلانې او موږ علانې خو چې څه نه یو لیکي نو په دې سړی بد ښکاري دا پکې یو فایده راووته یعنې په موږ کې څوک علي رضی الله عنه ته رسي بل پکې ګوره دا فایده هم راله چې دا غریبي او دا سخت حالات دا د دې نښه نه دی چې الله ناراضه دی دا د دې نښه نه ده او کله کیدی شي چې د مصیبت او د الله د غضب نښه شي هغه بعضو حالاتو کې خو موږ د اول سر نه دا فیصله نشو کولی چې دا د الله د ناراضه کېدو نښه ده دا ته هم راووته چې د مال ډېرېده د اول سر نه موږ فیصله نشو کولی چې دا نښه د دې ده چې الله راضي دی که نه د یهودي سره د مال ډېر یهودي سره مال ډېر نو که چېرته به دې فیصله کېږي بیا موږ وایو والعیاذ بالله چې د یهودي نه الله راضي یا د علي رضی الله عنه الله ناراضه دا خبره کمزوري ده مقصدي خبره د کافر سره د فاسق سره مزدوري کول جایز دي شرط دا دی چې دا کم کار چې دی کوي دا صحیح دا روایي کم کار چې دی کوي دا روایي لکه داسې نه چې حرام کار د هغه سره کوي اوس ګوره د کوهي نه اوبه راویسته مزدوري کول دا کار روا دی که ناروا دی روا دی ډاکټر چې ډاکټري کوي د خپل علم مطابق نو دا کار څه دی روا دی که ناروا دی روا دی دویمه مسله هغه دا ده چې لازم نه دی چې د هسپتال ته چې څوک راځي هغه ټولو به انشورنس کړی دا لازم خو نه ده که نه چې د کمپنۍ چې کوم هسپتال جوړ کړی انشورنس ورکړي خو لازم خو نه ده چې هر یو انشورنس وي نو دې کې ډاکټر ته څه پته لګي چې دا کم یو ما پسې راغی او نه ډاکټر په دې مکلف دی چې هغه به دا معلومات کوي دویمه مسله دا ده کله نا کله په بعضو حالاتو کې په انشورنس باندې علاج کول هم جایز دي چې کله حاجت وتی او کله انسان مجبوره شي نو په انشورنس باندې علاج کول بیا صحیح هغه جایز نو د دې یو څو خبرو د لاسه د دې ډاکټر کار کول په داسې هسپتال کې داسې دي دا روا دي والله اعلم ها دا یو ورور سوال کړی دی وایي زما اکسیډنټ شوی دی یو څو ورځې وشوې او د هغې د لاسه زه سجده او رکوع نشم لګولی رکوع نشم کولی سجده نشم لګولی ها ودرېدی شم او کېناستی هم شم تشهد ته او لنډې قاعدې ته او اخرنۍ قاعدې ته خو صرف رکوع او سجده دې کې زه عاجزه یم نو د دې طریقه به صحیح مسله ګوره دا یاده کوي که دا تاسو ته یاده شو ډېرې مسلې به تاسو ته اسانې شي قانون دا یاد که د منځه چې کوم ارکان دي او واجبات دي په دې کې چې ته څومره کولی شي هغه به کوې څومره چې کولی شي هغه به کوې او د کوم نه چې عجزه شو هغه ساقط شو الله په قرآن کې فاتقوا الله ما استطعتم او رسول صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلي عمران بن حسین رضی الله عنه ته وایي مونځ به په ولاړه کې ګوره چې اوس دې رسي په ولاړه که نه رسي په ناسته اوس د ناستې نه ته ډایرکټ ګورې په اړخ باندې مونځ کول یا په سملاسته نشي کولی ولې ځکه چې ستا د ناستې طاقت شتي که د ناستې باندې نشي فعلا جنب نو په اړخ باندې که په دغه هم نشي بلکل نیغ سم ده بلکل څه حرکت نه وي هېڅ هم نشي کولی جب هم نشي خوځولی د زړه په ارادې سره او په نیت سره کوه مقصد زما د خبرې دا دی چې یو سړی دی هغه ضرور وایي زه ودرېدی شم خیال هم دی که نه خو زه رکوع نشم کولی زه سجده نشم لګولی کېناستی شم خو سجده نشم لګولی اوس دې ځای کې دا مسله یاده کړه چې څوک په ودرېدو قادر وي دی به لازم په دې منځه کې ودرېږي دا ما غلطي د ډېرو خلکو لیدلې دا ګوره وړه مسله نه ډېره خطرناکه ده په منځه کې ودرېده رکن دی او قصدن عمدن چې رکن پرېږدي ستا مونځ نه کېږي نو دې ته د زنګنانو مسله ده دې کېناستی نه شي مثال کې دې په ځمکه باندې کېناستی نه شي نو د اول سر نه مونځ ولې په ناسته کې ته د اول سر نه ولې مونځ په ناسته کې ودرېدی خو ته شي نو چې ودرېدی شي
رکوع نشي کولی نو په رکوع کې به دی بیا اشاره کوي ایما په سر سره سجدې ته سجدې ته دی ځمکې ته نشي تللی تندی نشي لګولی نو په ناسته به دی اشاره کوي کېناستی شي نو کینی به بیا به کېناستو کې دا مسله یاده کوي ګورئ بعضو علماو خو له منډه دا فتوا ورکړې ده وایي چې یو سړی کېناستی شي په ځمکه باندې دی به په کرسۍ نه کیني ولې ځکه چې رسول وسلم نه دی استعمال کړی صحابه کرامو نه دی استعمال کړی هغوی چې لکه اوس زه کېناستی شم او یو روغ سړی دی هغه کیني په مانځه کې دواړو ته ګوره یو سړی دی چې هغه رکوع نشي کولی سجده نشي لګولی خو کېناستی شي صحیح ده هغه بل روغ رمټ دی هغه هم په مانځه کې کیني دا روغ چې په مانځه کې کیني دی په څه کیني که په کرسۍ کیني نو دی ولې په کرسۍ کیني دی ولې په کرسۍ کیني چې دی کېناستی شي نو چې کیني به کوم ځای به کیني په ځمکه به کیني وایي چې زه په ځمکه کینم زه به د خپې غځوم د خپې وغځوه دا د کرسۍ د ناستې نه غوره ده یا زه به زنګنان ودروم ویې دروه خو دا د کرسۍ د ناستې نه غوره ده دغه طریقه وه د رسول صلی وسلم او د صحابه کرام بل دا چې تا هغه څه وکړو چې ستا په وس کې شتي غاړه دې خپل ازادي کړه په مانځه کې چې کله موږ د ناستې بحث کوو چې یو سړی کېناستو لنډې قاعدې ته به ته څنګه کښېنې په ځمکه به کښېنې نو دې ولې په کرسۍ ناستې خو چې اوس څوک دا وایي چې زه په ځمکه نشم کېناستی دا اوس بله مسله ده د ده عذر په بل ځای کې دی زه په ځمکه کېناستی نه شم نو چې په ځمکه نشي کېناستی دی په کرسۍ کښېني اوس د ده دا عذر په خپل ځای برابره دی خو چې په ځمکه کېناستی شي او دی کینی په کرسۍ باندې نو ما خو درته ووایي مسله ګورې داسې وړم نه د بعضو علماو خو دا ویلي وي د ده مونځ نه کېږي اگر که موږ دا وایو چې مونځ به وشي خو غوره طریقه دغه دی چې دی په ځمکه باندې کښېني بیا هم احتیاط ګوره کله چې د علماو اختلاف یو مسله کې راشي چې کېږي او نه کېږي کېږي او نه کېږي نو احتیاط ته به ته ګورې چې د چا په فتوه کې احتیاط دی دې کې احتیاط په کومه فتوه کې دی چې په ناسته دي ناس خو هغه په کرسۍ هم ناست دی چې په ځمکه باندې کښېني احتیاط دی کې دی ها بله مسله ډېر ورته یم او ټولو ته یم یو سړی دی ودرېدی شي خو رکوع نشي کولی نو ما بعض خلک لیدلی دي چې دی ولاړي بیا چې رکوع له ځي کښېني رکوع له چې ځي دی کښېني او بیا دی اشاره کوي ستاسو دې باره کې څه خیال دی دا طریقه صحیح ده که غلط ده که نه تاسو ته دا مسله نه معلوم تاسو ته وایم څه غلط څه خو ووایي ولې غلطه ده د ولاړې نه به د رکوع اشاره وکړي دا طریقه ده دې د کېناستو ولې د رکوع نه مخکې کېناستی شتې نو دې څه ته ناست دا مسله ګوره یاده کړه ډېره اهمه مسله ده ها یو سړی ودرېدی نه شي او دی ناست دی او رکوع کوي صحیح ده که غلط دی صحیح دی ودرېدی نه شي خو دا اولنی دی غلط ولې غلط و خو ودرېدی شو نو چې ودرېدی شو ته موږ وایو ته به رکوع د ولاړې نه کوې د ناستې نه خو موږ چې د رکوع نه ده کړې دا روغ کسان چې کله رکوع له ځي نو کیني بیا رکوع له ځي ولاړې نه رکوع کوي که نه دی به دقه شان کوي ها اوس د رکوع نه چې کله دی راپاڅېد او سر یې راوچت کو یا اشاره چې کومه د ایما کوله سر یې راوچت کو نو ناست دی او بیا سجدې له لاړ او دی ودرېدی شي دا طریقه غلطه که صحیح ده ولې غلطه رکوع نه بعد به ودرېږي قیام نه رکوع نه بعد نو رکوع نه بعد به ودرېږي
د هغې نه بعد به سجدې له ځې. اوس که ته وایې چې زه سجدې نشم لګولی، کښېنه، خو د رکوع نه بعد به ودرېږي. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، که نور اذکار ورسره به ووایه. اوس لاړ شه په ځمکه باندې کښېنه، خو ډایرکټ د رکوع نه د کرسۍ نه سجدې ته، د کرسۍ نه خو سجدې ته ته څنګه ځې؟ دا جایز دی د چا دپاره چې څوک ودرېدی نه شي. دا جایز دی د هغه چا دپاره چې څوک ودرېدی نه شي. په دې مسله پوه شوئ که نه؟ ډېره اهمه مسله ده، ډېره اهمه. انسان دی دته قسمه قسم مسلې راتلی شي، کله د ملا تکلیف، کله د جوړونو، کله د خپې، کله عرضي بیمار، کله د عمر د لاسه بیمار. نو دی به اوس خپلو حالاتو ته ګوري چې دی په منځه کې څه کولی شي، په کوم چې قادر دی هغه به لازم کوي. ودرېدی شي دی به ودرېږي، ښه لږ ودرېدی شي، ډېر نه شي، لږ به ودرېږي. دا بله مسله ده. کله داسې وي زه ودرېدی نه شم، د اول سر نه ناست، حالانکې دی رکعت دوو کې ودرېدی شي. نو که قیامت په ورځ ته الله ته مخامخ شي او ته ووایې چې یا الله زما اوس هم دقه رکعت دوو کې د ودرېدو و، بیا نه و، نو غاړه دې ازادي شوه. ښه ستا اوس و رکعت دوو کې د ودرېدو، ته د اول سر نه ولاړ نه یې، نو تا خو قصدن به یو رکن پرېښودی دی. الله رب العزت دی دې رور له څومره چې مریضان دي الله رب العزت هغه ټولو ته روغ صحت ورکړي. خو دا مسله ګورئ ډېره اهمه ده، ډېره اهمه، ځکه چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې کله هم چاته څه عذري که نه په کرسۍ باندې لمونځ کې یا په ناسته، ده دا مطلب وي چې اوس ستا مرضي ده چې څه کې کوه، ځکه زه هسې معذوره یم. نه، ته معذوره په څه کې؟ دا سوال دی. هغوی زه معذوره په رکوع کې، فقط رکوع لګولو کې، رکوع کولو کې به تا ته اسانتیا یي، تا سره به ګزاره کېږي، خو سجده ولې صحیح نه لګي؟ هغه ته لګولی شي. ودرېدی خو ته شي، نو ودرېږي ولې نه؟ کېناستی خو ته شي په ځمکه باندې، نو کښېني ولې نه؟ کم څه کې چې نشي هلته الله ستا عذر قبول کړی ده، الحمدلله د هغې طریقه شتي. ښه دا یو سوال کړی و، دا ډېر عجیبه سوال دی. یو څو ورځې مخکې ما اکسیډنټ کړی او بهر ملک کې اوسېږم، اکسیډنټ مې کړی و داسې چې ما یو ګاډی د شا نه وو او هغه لاړ بل ګاډی ووه، نو غلطي زما وه، دواړه ګاډي ما ووهل. د شا نه دا ګاډی ما په سپیډ کې وو، بیا هغه لاړ بل ګاډی وو، خو زما سره انشورنس نه و او نه دومره پیسې ما سره دي چې زه د دغه ګاډو چې کم تاوان شوی د هغه ورکړم. نو د یو ګاډي والا ماله دا مشوره راکړه، دا کوم چې په دې منځ کې دی، د دوو ګاډو په دې منځ کې، چې داسې کار به وکړو چې حکومت ته به دا ووایو یا کومه ادارې چې دې دپاره راځي هغوی ته به دا ووایو چې ما بریک والی، ما دغه مخکینی ګاډی والی دی، د منځنی وایي چې ما دا مخکینی ګاډی والی، نو چې ما ووو نو زما د لاسه دی د شا نه راږه زه یې ووالم، نو غلطي د چا شوه؟ یې منځني شوه. نو زما سره هسې پوره انشورنس دی او ښه قیمتي انشورنس دی، د ټولو ګاډو به علاج وکړي او ته به ترې وشي. بیا وایي موږ خبره قشان وکړه او بس ټولو ته پیسې میلاو شو، زما د ګاډي پیسې ما ته میلاو شو، هغوی د ګاډو هغوی ته میلاو شو. خو اوس زه په دې باندې مطمئن نه یم او په زړه کې مې بس یو خبره پرته دی چې هغه مې سکون ته نه پرېږدي. اوس څه چل وکړم؟ دا پیسې زه څنګه حواله کړم او که کمپني راته نه معلومه څه طریقه وکړم؟ الجواب، اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې کله د ګناه د لاسه درته سکون نه و که نه، دا د ایمان نښه ده. اول خو دا مسله یاده کړي چې کله دنه ګناه وشوه که نه او غلط کار وشو
او ستا په زړه کې سکون نه و، ته ناقراره وي، نو پوه شه چې الله رب العزت تا ته ایمان نصیب کړی دی. یعنې داسې ډېر خلک د ورځې بېشماره ګناهونه کوي او هېڅ پروا نه، سټې روزانه ښه پیړېږي، ښه غوښه نیسي، هېڅ پروا نه چې ما رب ناراضه کړی دی، یا ما د شریعت خلاف کار کړی دی، یا ما ظلم کړی دی، یا ما د بل چا حق خوړلی دی، هېڅ پروا نه. اهمه دا دی چې د ژوند روان دی، د څاروو په شان ژوند تېری، بس ښه او بد تمیز پکې نه. او سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم د ګناه یو تعریف دام کړی دی، وی ګناه هغې ته وایي چې ستا په سینه کې تردد پیدا کړي. دا د ګناه ډېر ناشنا تعریف دی. انسان که بهر ځان ډېر هم ټیټ کړی که نه چې نه کار ما صحیح کړی دی، خو دننه زړه کې متردد دی. لکه مثال په نظر کړم، یو سړی راولګېدو او د ده سره خوا کې د بل چا ځمکه ده او پول یې لږه اخوا کړه، ظاهره کې دې ځان برابر ښیي چې نه مسله صحیح ده، خو لازم دې دننه متردد دی. په ژوند کې علما لازم راځي دې ځان ته وایي دا دې څه کړي دي، خو صحیح ده بهر عزت او دغه راغسته دي چې نه د الله سره دښمني کوم، زه خو یې نه منم. نو ګناه دقه ده، دقه ګناه ده. اوس ته ګوره دلته درس له راغلې، موږ سره کېناستې او زه هم رالم تاسو سره کېناستم، د دې ځای نه ته ووتې، دا کار ستا په زړه کې کومه نښه پرېږدي؟ ته چې له دې ځای نه وځې ته په لاره مو خوشحاله یې. ولې خوشحاله یې؟ ځکه چې تا چې کوم کار وکړو هغه څه و؟ هغه عبادت و. دغه عبادت ته ګورې چې ستا زړه سره مطمئن دی. ها همدغه شان ته دغه ټیم له یو بل ځای ته ورغلې، هلته فحاشیانې، چرس او نشي او تماشې، اختلاط د جنکو سره او هر څه وشو، ګنټه دوه ته هلته تاو راتاو شو، ورب الکعبه واپس چې راځي دا زړه به دې چې خپه خپه وي چې دا نن ما څه چل کړی. صحیح ده که ته مخامخ موږ ته وې او که نه وې، زه دا نه وي ته موږ ته وې، خو زړه کې دننه یو تیاره پرته وي. خیال مو نه کړی کله نه کله چې جنګ وشي که نه، دوه کسان وران شي، دا یو راولګي په دې بل باندې ګزار وکړي، بېچاره شي خفه وي، داسې ډېر کېږي. ته ورته مړه ډوډۍ وخورې، یاره ډوډۍ نه مې وځي د زړه نه وي دا خبره، په دې سړي ما دا ګزار ولې کړی دی. دغه غلط کار ده کوي چې زړه کې پکې سړی په نفس کې متردد وي. خو ډېر ورته وګوره دا د ایمان نښه ده، کار شوی ده خو د اوسه پورې دی په دې مطمئن نه دی. حالانکې دا ایمان ډېر عجیبه شی دی که نه، یعنې دی اوس دا جاښه وي که را تازه شي را تازه دي شي، خو چې زما دې زړه ته سکون میلاو شي. یعنې ظاهري دنیوي فایده ده به څه کې ده چې دی غلی کیني که نه دا قصه راښکاره کړي چې دی غلی کیني، یعنې دا دوه ګاډو تاوان د ټول هر څه به دی ورکوي. بیا راشه مسلې ده چې کله هم څوک ګاډی چلوي او د ده نه اکسیډنټ وشو او غلطي د دی، که نفس ته نقصان ورسو که د چا مال ته ورسو، دی د هغې ذمهوار دی. نو دا ورور دا مخکینی ګاډی والی دی، دغه ګړز د لاسه هغه تللی د بل ګاډی والی دی، نو دی ذمهوار د دې دواړو ګاډو دی، دې چې غلطي ده ده هر چې دوی دا کم اتفاق کړی دی او دې منځني ورته ویل ګوره دا منځنی لکه پوهه به نو ګنې هغه دا به سوچ کړی دا زه د سره ښه کوم، خو دا دروغ دی، دا دوکه ده. او په یو حال کې هم شریعت تا ته دا نه وایي چې ته دوکه ورکوه مسلمان له، ته دروغ دوکې دړاکې کوه په هغې پیسې نو دا ټول حرام دي، په دې کې څه پټ پناه پکې نشته. اول کار به دا ورور دا کوي چې دی به توبه وباسي، الله ته به واپس شي چې الله ما نه دا کار شوی ده او غلط شوی ده او ته مې وبخه او الله مهربانه باچا دی. دویم کار به دی دا کوي چې شریکي چې دله د انشورنس چې کومه کمپني او شریکه ده
که مې پیسې ورکړي هغه به دی واپس کوي کمپنۍ ته، هغه به دی لازم واپس کوي. نو که دی وایي زه هغې ته رسېدی نه شم، یا دی به لازم هغه دویم ګاډي ته وایي هغه منځ کې چې راځي چې ځو، ځکه چې انشورنس خو د هغه دی که نه، او دغه کمپنۍ والا ته دا وایي چې موږ دروغ ویلي دي، نو هغه به ورسره دا ومني. ډېر امکان د دې دی چې نه یې مني. اوس که هغه هم د الله نه ویېرېږي چې موږ دروغ ویلي راځئ چې لاړ شو، او صحیح شو لاړ به شو، خو که اوس هغه وایي چې زه یې نه منم او زه بدنامېږم، نو زه درسره نه ځم، او دی دا مال نشي واپس کولی او نشي رسېدی ورته، نو دغه مال به دی راوالي او په غریبانو به یې تقسیم کړي، او د هغوی د کمپنۍ د طرف نه، شریکې د طرف نه به داسې شي، دا به د هغوی صدقه شي. په دې باندې تفصیلي بحث نه کوو، خو دا قانون یاد کړئ، قانون چې کله هم د چا حق ته د هغه اصلي مالک ته نشي رسولی. یعنې یو کس ستا سره پیسې پاتې شوي اوس نه موندې کېږي، یا یو کس ته یو وخت کې ورسره تا ظلم کړی، پیسې دې ترې اخیستې، حق دې ترې خوړلی، څه وخت بعد الله رب العزت ستا زړه ته راواچولو چې یاره دا کار ته غلط کړی دي، چې نه وه په کار، ته اوس په هغه پسې ګرځې، خو هغه کس تا ته نه میلاوي، نو دا به د هغه د طرف نه صدقه کړي. بعضو علما ویلي وي نه دی به ساتي ځان سره، نو په دوی باندې رد دا کي کومو فقهاو چې دا ویلي چې دی به همیشه دپاره ځان سره ساتي، دې باندې رد دا دی که چېرته موږ دا مال ځان سره وساتو د هغه چا دپاره چې د هغه د میلاوېدو امیدونه ختم شوي دي، نو دې کې فایده څه ده؟ بلکې لا دا یره شتي چې دا مال به ضایع شي، خیال هم دی که نه؟ نو د مال د ضایع کېدو یره شتي، او څه امید او فایده پکې ظاهري هغه پکې نه ښکاري. دې باب کې یو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو قصه نقل ده، هغه یو غلام اخیستی و مرې، نو کور ته ورننوتو چې پیسې راوړي د مالک دپاره، نو چې راغی نو هغه نه و اتلی، هکس چېرته با خوا دې خوا شوی، نو فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، وی بیا ګرځېدو په دې غریبانانو پسې، او هغه پیسې په غریبانانو کې تقسیمولې، او دا به وی یا الله دا د هغه کس ته طرف نه شو. نو که هغه بیا چېرته راغی او ویې منله یو سیده، دا به عبدالله بن مسعود وی که راغی او ویې منله را سره یو سیده، که ویې نه منله فهو لی وعلی، نو صدقه زما د طرف نه، نو د هغه پیسې په ما پاتې شو. ورسېدې پېږه، نو د دې نه هم دا مسله راووته چې که چېرته د چا سره داسې څه حق پاتې شي، نو او کس نه میلاویږي او د واپسۍ څه لار نه وي، نو بیا یې د هغه د طرف نه څه کړي، د هغه د طرف نه صدقه کړي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی، یو کس دی په هغه باندې قرضې ډېرې زیاتې دي، قرضې پې ډېرې زیاتې دي، او د هغه خاندان هم دی په هغوی باندې خرچه هم کوي، او که چېرته دی دغه پیسو نه د تنخوا نه لګیایي، نو د قرضونو باندې به کلونه تیر شي، او هلته د بچو خرچه به کمه شي. مشکل هغه ته د کور هم دی، او کور وړوکی هم ته کې کور یې تیار کړی ده، خو هغې کې دننه کارونه ټول پاتې دي، یعنې پلستر یې یو شی بل شي. اوس که موږ د زکات په پیسو د ده د کور دا پلستر یې کوو چې دی پکې اوسېږي، نو دا به جایز او که نه؟ الجواب، اول دا مسله ده کې دې رور په مسله کې دوه خبرې دي، یو دی وایي چې په هغه باندې قرضې دي، او دویم غریب دی، دې دواړو کې فرق دی. کله یو سړی مالی حالات دومره برابري چې د کور خرچې روانې، خو قرضې پې دومره ډېرې دي چې په دغه خرچو کې دی دا قرضې نشي ورکولی، دا جدا صورت دی. او کله یو سړی داسې
چې د هغه سره د خپل د دې کور خرچم نشتی او قرضې هم نشي ورکولی. دی جدا دی او هغه اولنی هغه جدا دی. هغه اولنی جدا په دې دی چې هغه صرف په قرضو کې ګیر دی، نور د کور خرچه هغه پیدا کولی هم شي او برابره ده ورسره. نو داسې کس له زکات ورکولی شي. دا اولنی قسم چې دی د له زکات مونږ ورکولی شو. ولې؟ چې دی په دا قرضې ختمې کړي. او الله رب العزت سورة التوبه کې چې کم کسان ذکر کړي دي چې هغوی له زکات ورکولی شي، نو یو پکې ذکر کړي والغارمین. او غارم هغه چاته ویلی کېږي چې په هغه باندې قرضي. اوس که دا قرضه د خپل ځان دپاره راغستي، که د بل چا دپاره راغستي، یا د دوو کسانو په منځ کې صلح جوړ جاړی کو، په هغې کې تاواني شوی، نو دله زکات ورکولی شي. ها خلاصه دا شو د اولني صورت. یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده او د سره دومره پیسې نشتي چې دی قرضه ورکړي. کمې پیسې چې د سره دي په هغې باندې ایله د ده ګزاره او د ده د بچو ګزاره کېږي، نو دله موږ زکات ورکولی شو. خو دا زکات به د څه دپاره ورکوو؟ د قرضو دپاره. ها بیا راشه د کور مسلې ده. کور د انسان په هغه حوایجو کې دی او په هغه ضرورتو کې دی چې دا بنیادي دي، اساسي مسله ده. اوس یو سړی دی کور یې نشتي، کور یې بلکل نشتي، یا کور شتي په کرایي پکې اوسیږي. یو کور کې په کرایي اوسیږي خو کرایي نشي ورکولی. خیال هم دی که نه؟ کرایي نشي ورکولی. دې کس له موږ کرایي ورکولی شو. او کور شتي خو هغه کور د اوسېدو لایق نه دی، نو دله موږ دومره څه ورکولی شو چې د ده دا کور د اوسېدو لایق شي. لکه پلسترې کول دي، دیوال دې هم پکې پاتې دی، چت پې نشتي، دا به له موږ ورکولی شو چې د ده هم دومره چې صرف یې د دا کار وشي. بس د نورو غریبانانو د نورو خلکو حق هغه په دې ځای کې نشي ختمولی. او دا غوره ده. لکه اوس که موږ داسې ووایو که نه، که څوک داسې فتوا ورکړي چې نه ته دله زکات نشي ورکولی، دې دپاره چې دی د کور پلسترې وکړي او د اوسېدو لایق شي. ښه نو څه وکړم؟ دله هره میاشت پیسې ورکوه، هره میاشت دله پیسې ورکوه، نو دی به په کرایي کې ورکوي. اوس دې ځای کې ګوره، هره میاشت چې زه دله زکات ورکوم او دی په کرایي کې ورکوي، ته د حساب کړه د دې نه څومره پیسې جوړې شي. د هغې نه ډېرې لږې د ده په دې کور راتلې، پیسې ده که نه ده؟ د هغې نه لږې د ده په دې کور راتلې. نو که چېرته یو انسان داسې غریب وي چې د هغه د اوسېدو ځای نه وي، او یو ځای وي خو هغه د اوسېدو لایق نه وي، او دا یقیني داسې د هر څه معلومې، او یقیني دی داسې یو غریب یو د سره څه نه، نو موږ دومره پیسې په زکات کې دله ورکولی شو چې د ده دا کور پې د اوسېدو لایق شي. دومره پیسې نه چې د ده په کور کې پکې روخام لګي او ډیزاینونه کېږي، او هغه نه، دومره به ورله ورکړو چې د ده دا کور د اوسېدو لایق شي. دا روا دي انشاء الله، والله اعلم. ښه دا یو ورور سوال کړی دی، وی د دې مجلس نه چې انسان پاسي او دا کم ذکر چې وی دا به په زوره وی او که په پټه بیا وی. کله چې انسان کینی سجي کې او بیا پاسي، هغه ذکر وی مشهور ذکر موږ درسونو کې څو ځایونو کې بیان کړی، دا به دی په پټه وی او که نه جهري به وی، په زوره به وی، او یو کس به وی که نه هر یو به وی. الجواب حدیث کې راځي، امام نسائی راوړی دی، امام ترمذي، امام احمد، هغه ټولو کې دا دعا شتي چې کله مجلس نه به رسول وسلم پاسېدو، څه خبرې به پکې وکړي، د هغې نه به بیا پاسېدو، نو دا به ووایي سبحانک اللهم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یو روایت کې داسې دی، یو کې داسې دی سبحانک وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.
بل روایت کې داسې معمولي فرق دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اوس ګوره دې ته که چېرته د ده نه په دې مجلس کې او په دې بیټک کې ګډې وډې خبرې شوي الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك الله به ورته هغه وبخي. ها د ده نه څه نه دي شوي څه ګډې وډې څه ترې نه دي ویلی شوي په دې مجلس کې. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير. دا کومې خبرې چې ده کړي دي د خیر په هغې باندې مهر ووهلی شو د قیامته پورې د قیامت په ورځ به الله تعالی د هغې اجر ورکوي. تاوان پکې څه دی؟ تاوان په نه ویلو کې دی. ولې یو سړی دی په مجلس کې کښېني په مجلس کې چې انسان کښېني ډېر څه وایي غیبت پکې دنه شوی دی کنځلې کړي دي نورې ګډې وډې خبرې کړي دروغ یې پکې ویلي او مجلس نه دی پاسېدو دا ذکر یې ووایي الله ورته هغه هر څه وبخل او دی ونې سره د هغه ګناه پاسېږي. نو یو خو د دې ډېر اهتمام کوئ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. دویمه دا به هر فرد وایي دا حدیث نه دی چې د سلام په شان لکه کله چې موږ یو مجلس ته ننوځو او السلام علیکم ووایو یو پکې ووایي وعلیکم السلام دا کافي دی که نه دی؟ کافي دی. داسې د سلام مسله نه ده دلته د هر انسان خپله مسله ده. اوس ته پاسېدي تا د مجلس هغه اختتامي ذکر ته ووایي صحیح شو او خبرې ما نه ګډې وډې شوي دي نو زه ستا هغه ذکر ته ډډه ولګوم چې ده خو ویلی دی نه هر فرد به دا ذکر وایي په دې مجلس کې چې ناست دی چې پاسي هغه به دا ذکر وایي. دویمه مسله دا په پټه وایي ذکر اصل دا دی چې ذکر به په پټه کې ذکر دعاګانې لیکن اصل دا دی چې دا په پټه کې څومره پټي دا ښه ده. خو که یو سړی کله په دې باندې په زوره ووایي چې د ملګرو ته رایاده شي بیا به کې څه حرج نشته. دا ښه طریقه ده. مجلس نه پاسي د ملګرو دغه طرف ته خیال نه وي دی په زوره ووایي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. نو بیا څه خبره نه ده. خو نور که د ملګرو دې طرف ته سوچ او ذهني نو بیا به دی په زوره به نه وي. بعض کسان ما لیدلي هغه دې سر لاس تیسي اوچتوي زموږ دا خلک بس یعنې که دعا وله به ورځي نه ذکر به ورته خو د لاس به لازم اوچتوي. نو کله چې څوک ځان له لګیا شي سبحانک اللهم وبحمدک په زوره وایي نو دا نور ورسره لاس اوچت کړي. هسې ټول له دعا نه غواړي دا د هغه خپل ذکر دی نو دې سره لاس اوچتول هغه نشته. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. زه ته فایدې دپاره یو خبره ذکر کوم. زموږ په علاقو کې یو رواج دی رواج ورته په دې هم ځکه چې دین کې نه دی ثابت هغه دا دی چې کله موږ سجدې کې کېناستو په یو خبره کې موږ راجمع شي نو په اخر کې خلک مولوي صاحب ته وایي زه مولوي صاحب د خیر دعا پکې وکړه. دا که چېرته کله ناکله وشي یو موقع باندې خبره وشوه او هغه دعا وکړه خو نه موږ د دې نه یو لازمي یو عادت جوړ کړی دی چې دا دعا به کېږي دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی نه صحابه کرامو. او که موږ دا ذکر ووایو نو دعا ونه شوه که دا خبرې زموږ د خیري پاتې شوې د کوم وخته پورې قیامت پورې ځکه چې مهر پې ووالی شو او که زموږ نه څه ګډه وډه خبره شوي هغه راته الله وبخله نو دا ګوره ذکر نه شو دعا هم شو ذکر شو د رسول وسلم تابعداري هم شوه الله تعالی اجر درکوي الله به دله ګناهونه بخي. په دې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم سوالات دي هغه به روان نشست پرېږدو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.